پښتو ژبې نامتو شاعر منیر بونیری به داسې کم شاعران وي چې نه یې پېژني، بلکې دا به ووایو چې ډېر کم پښتانه به وي چې نه یې پېژني. په اوسني وخت کې د سوشل میډیا تر ټولو مشهور شاعر دی. د سوشل میډیا له برکته ډېر شاعران راسره ګڼ شو، خو له بده مرغه چې په پښتني ادب کې پخوا هم ډېر داسې کتابونه چاپېده چې په شاعري کې به یې خوند او مزه نه وه، له معیاره به پرېوتي وو. خو په اوس وخت کې هم داسې خبره روانه ده، بلکې تر پخوا نوره هم خرابه ده. عام وګړي په خپل ځای، خو ډېر داسې لیکوالان چې له کتاب او قلم سره یې کار دی، دوی هغه چینلې فیسبوک پاڼې ګوري چې هغه یوازې نفرت خپروونکي، نفرت انګیزه وي او غیر اخلاقي، غیر پښتني کړه وړه پکښې وي. خو په داسې وخت کې چې د منیر بونیری شاعري خلک اوري، لوی غنیمت دی. د منیر شاعري که څه هم د هنر له اړخه ډېره کمزورې ده، د اصل شاعري غنا پکې کمه ده. مثال لکه تشبیهات، انځورونه، علامتونه، تغزل. خو کمال یې دا دی چې پکښې پښتني سیاسي، د پښتانه افغان اوسني حالات پکې راڅرګندېږي او پښتنو ته د مینې او امن پیغام ورکوي، بلکې هغه په نظریه یو پوخ باچاخاني او پښتني فکر لري. نو په دې وجه موږ ډېر خوشحاله یو چې پښتانه داسې شاعران سپورټ کوي. ډېره مننه.